د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. مولا برادر ویلي چې له ازبکستان سره د هرتان هرات د ریل پټلۍ بیا رغونې هوکړې ته رسېدلې. د طالبانو حکومت اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر وایي د هرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسېدلی دی. مولا برادر چې په 2 ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. ښاغلي برادر وویل د ازبکستان یو تخنیکي پلاوی د دې ریل پټلۍ د تخنیکي مطالعاتو لپاره چې لګښت یې هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او د ارزونو تر بشپړېدو 10 ورځې وروسته به عملي چارې پیل شي. هرتان هرات پټلۍ د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ریل پټلۍ پروژه ده چې د هرتان بندر څخه پیل او د هرات ښار ته رسیږي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د یکشنبې په ورځ د حزب الله د پخواني مشر حسن نصر الله د جنازې په مراسمو کې زرګونو کسانو ګډون وکړ. د راپورونو له مخې د نصر الله او د حزب الله د جګپوړي غړي هاشم صفي الدین د جنازې مراسم کامل شمعون لوبغالي کې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ترسره شول. نصر الله د 2023 کال سپټمبر په 28مه په بیروت کې د اسرایلو په یو هوایي برید کې وژل شوی و. د حزب الله سرمنشي نعیم قاسم دغه مراسمو ته په وینا کې اسرایل د لبنان په سویل کې د اوربن په نه عملي کولو تورن کړ او ټینګار یې وکړ چې ډله یې اوربن ته ژمنه ده. د طالبانو حکومت یوه بریتانیایي جوړه نیولې ده. د طالبانو حکومت یوه بریتانیایي جوړه 9 کلن پیټر او د هغه 15 کلنه میرمن باربي د فبرورۍ په لومړۍ نیټه په امیان کې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال نیولې دي. د معلوماتو له مخې یادې جوړې له 2009 میلادي کال راهیسې په کابل په 5 ښوونځیو کې روزنیزې پروژې پر مخ وړلې او په بامیانو کې هم د میندو او ماشومانو د روزنې پروژه چلوله. د راپور له مخې د هغوی اولادونو د طالبانو حکومت یو لیک استولی او له هغوی غوښتي چې مور او پلار یې خوشي کړي. د بریتانیا بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې 2 بریتانوي اتباع په افغانستان کې نیول شوي دي خو د مرستې امکانات محدود دي ځکه چې بریتانیا طالبان په رسمیت نه پیژني او په کابل کې سفارت نه لري. بلخوا د طالبانو رسمي سرچینو هم منلي چې دوی په بامیان ولایت کې ځینې بریتانوي اتباع نیولي دي. میرویس عزیزي دوبۍ کې د 3 میلیارډ امارتي درهمو په ارزښت د یو روغتون جوړولو اعلان وکړ. افغان پانګوال میرویس عزیزي د عربي نړۍ د امیدونو معماران په نوم یوه غونډه کې په متحده عربي اماراتو کې د 3 میلیارډ امارتي درهمو په ارزښت خپلې لور پرشتي عزیزي په نوم د یو روغتون جوړولو اعلان کړی چې د سرطاني ناروغیو د څېړنې مرکز به پکې هم شامل وي. میرویس عزیزي ویلي چې دا طبي کمپلیکس به په دې هیواد کې له اړمنو خلکو سره له مرستې سره په نوره نړۍ کې هم د ورته روغتیایي مرکزونو د جوړولو او پرمختګ ملاتړ وکړي. یاد دې وي چې افغان سوداګر میرویس عزیزي څو ورځې وړاندې د کپ په 2مه کابل کې هم د خپلې لور په نوم د سرطان ناروغۍ د درملنې د روغتون په ګډون د یو لوی روغتیایي ښارګوټي د جوړولو اعلان کړی و. د پنجشیرو به کابل ته لیږدول کیږي. د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزیر عبداللطیف منصور اعلان کړی چې د پنجشیر کابل د اوبو د پایپ لاین پروژې د بیاکتنې او ډیزاین چارې بشپړې شوي او د بودیجې او نورو اړینو امکاناتو په چمتو کېدو سره به یې په نږدې راتلونکي کې چارې پیل شي. هغه ویلي چې د انرژي او اوبو وزارت هڅه کوي چې په جدي پلانونو سره په کابل کې د اوبو د کموالي ستونزه هواره کړي. تر دې وړاندې طالب چارواکو ویلي و چې د پنجشیر له مرکز بازارک څخه د کابل تر ترخیلو سیمې پورې به د څه باندې 200 کیلومترو په اوږدوالي د اوبو د لیږد پروژې عملي چارې پیل شي. زابل کې د محمد هوتک مزار رغول کیږي. د زابل ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي رحمت الله حماد د پټې خزانې لیکوال محمد هوتک له مقبرې څخه د لیدنې پر مهال د دغې مقبرې د رغولو خبر ورکړی دی. ښاغلي حماد د محمد هوتک مقبره د زابل له تاریخي ابدو بللې او ویلي دي چې په پام کې لري د محمد هوتک مقبرې ودانۍ او استنادي دیوال ورغوي. د محمد هوتک مقبره د زابل سیوري ولسوالۍ ممو کلي کې موقعیت لري. پټه خزانه د هوتکي پاچا شاه حسین هوتک د واکمنۍ پر مهال د نامتو لیکوال محمد هوتک هغه تذکره ده چې له 1941 بیا تر 1942 قمري کال لیکل شوې ده. په دغه کتاب کې د پښتو ژبې د 50 شاعرانو او لیکوالانو ژوندلیکونه راټول شوي دي. آلمان کې عمومي پارلماني ټاکنې ترسره شوې. د راپورونو له مخې د آلمان مسیحي دیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو اتحاد دغه هیواد عمومي پارلماني ټاکنې وګټلې او د ائتلاف جوړولو لپاره په خبرو اترو پیل کوي. د معلوماتو له مخې د آلمان د مسیحي دیموکرات ګوند به سر له نن دوشنبې څخه د یو نوي ائتلاف جوړولو لپاره په خبرو اترو پیل وکړي. د دغه ګوند مشر او صدر اعظم ته کاندید په 3 مارچ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د آلمان لپاره بدیل ګوند سره به چې د محافظه پال اتحاد وروسته تر ټولو ډېرې 0.8 سلنه رایې اخیستې ائتلاف جوړ نه کړي.
د المان د ټاکنو کمیټې د معلوماتو په حواله د پارلماني ټاکنو وروستۍ او رسمي پایلې به د مارچ میاشتې پر 14 نیټه اعلان شي. هسپانیه کې د هرات د امنیتي کنفرانس 12م پړاو غونډه پیل شوه. د هرات امنیتي کنفرانس 12م پړاو نن دوشنبه د هسپانیې په سرخار مادرید کې د افغانستان د هیلو د بیا راژوندي کولو ګډې هڅې تر سرلیک لاندې پیل شوه او ټاکل شوې چې 2 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په وینا په دغه غونډه کې سیاسي شخصیتونو د افغان حکومت پخوانیو چارواکو او د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو استازو ګډون کړی دی. دغه بنسټ په یو خبرپاڼه کې ویلي د غونډې په مهمو موضوعاتو کې به په نړیوال سیاست کې د افغانستان دریځ، د نړیوالو همکاریو پیاوړتیا، د ستونزو حل، د ترهګرۍ ګواښ او د هیواد په راتلونکي کې د ډیپلوماسۍ رول شامل وي. د هرات د امنیتي ناستې 11م پړاو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوی و. سوریه کې د ملي ډیالوګ غونډه جوړیږي. د سوریې د ملي ډیالوګ مقدماتي کمیټې د فبرورۍ په 23 نیټه اعلان وکړ چې د ابتدایي پلان له مخې به د روانې میاشتې په 25 نیټه د ملي ډیالوګ غونډه جوړه کړي. سرچینې ویلي چې دغه غونډه به د واک په انتقالي موده کې د دغه هیواد د عدلي چارو، د اساسي قانون د تأسیس او د اقتصادي اصلاحاتو پر مسایلو بحثونه وکړي. د نوموړې کمیټې وغړي په خبرناسته کې وویل دغه غونډه د اوږدې دولتي لارې د ټاکلو لومړی ګام دی او د نوي دولت پر جوړېدو توافق او په داخل کې د سولې ساتنه د هیوادوالو دوامدارو کوښښونو ته اړتیا ده. ټرمپ غواړي د نړیوالې پراختیایي ادارې 1400 کارکوونکي له دندو ګوښه کړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتو ادارې د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا نړیواله پراختیایي اداره چې په افغانستان کې د بشري پروژو تر ټولو لویه مرستندویه اداره ده د 1400 کارکوونکو دندې له منځه وړي. دغې ادارې پر ویبپاڼې خپلو کارکوونکو ته خبر ورکړی چې ټول هغه کارکوونکي چې د دغې ادارې لخوا په مستقیم ډول ټاکل شوي رخصت دي پرته له ضروري کارکوونکو. د ایلان ماسک په مشرۍ د متحده ایالاتو د حکومت د لګښتونو کنټرول اداره هڅه کوي چې د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتو د ادارې جوړښت د تل لپاره وتړي. دغې ادارې په تیرو 4 کلونو کې له افغانستان سره له 109 میلیارډ ډالرو ډیره مرسته کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې له 14,000 زیات فلسطیني ماشومان وژل شوي دي. یاد سازمان په تازه خپاره شوي راپور کې ویلي چې د جګړې له پیل راهیسې اسرائیلو په غزه او د فلسطین په نورو سیمو کې 13,319 ماشومان وژلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې پر وژل شویو ماشومانو کې هغه کوچني ماشومان هم شته چې عمرونه یې له 1 کال کم و. د یو شمېر راپورونو له مخې د اسرائیلو ځواکونو په غزه کې له اوربند وروسته هم د غزې تړانګې پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه کړي دي چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. حماس د اوربند دوهم پړاو د فلسطیني بندیانو تر خوشي کېدو مشروط کړ. حماس د اوربند د دوهم پړاو عملي کېدل د فلسطیني بندیانو پر خلاصون پورې تړلي دي. رویټرز خبري اجانس د حماس د یو چارواکي له قوله ویلي چې د اوربند دوام د فلسطیني بندیانو په خوشي کېدو او نه خوشي کېدو پورې اړه لري او اسرائیل باید پر خپلو ژمنو ودرېږي. د یادونې وړ ده چې اسرائیلو پرون یکشنبه د کب 5 اعلان وکړ چې تر هغه به د 620 فلسطینیانو د خوشي کولو بهیر دروي چې حماس د اسرائیلو لخوا غوښتل شوي شرایط نوي عملي کړي او د نورو اسرائیلي بندیانو د خلاصون ضمانت یې نوي کړی. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.